بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولای شو چې د خپل کمپیوټر سکرین یا صفحې څخه عکس واړو بغیر کوم پروګرام څخه یا کوم سافټویر څخه؟ دا ډېر په اسانۍ سره موږ کولای شو د کیبورډ د لارې کېږي. نور به د کمپیوټر په سکرین وګورو. که چیرې غواړئ کمپیوټر زده کړئ او یا د کمپیوټر تخنیکونه زده کړئ نو زما چینل سبسکرایب کړه، د زنګ علامه هم فعاله کړه چې د ټولو نه مخکې زما ویډیوګانې تا ته ورسېږي. نور به د کمپیوټر سکرین په صفحې ګورو. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې به زه غواړم چې د کمپیوټر د سکرین څخه عکس واخلم. د کیبورډ څخه به پرنټ بټن ده چې کله وهله دې نه بعد به راځئ سرچ ته. سرچ کې به چی ولیکئ؟ سرچ کې به پوینټ ولیکئ. پوینټ چې کله ولیکه آیکن یې موږ سره دلته راځي. کله چې موږ سره آیکن راغی انټر به ووهئ. انټر د چې بعد کنټرول وي ووهئ. د کیبورډ څخه موږ سره هماغه عکس راځي. عکس چې کله راغی دې نه بعد به چې ووهئ ته کنټرول اس چې موږ سره صف شي. دلته چې ده موږ سره ساحه راغله. چېرته غواړئ چې صف شي؟ ډسکټاپ پروسیسر یې غواړم چې صف شي. د چیش په نوم باندې صف شي. یو نوم به ورته ورکړئ. زه نوم ورکوم قادر. دې نه بعد به انټر ووهئ. موږ سره ثبتېږي. په دغه اسانې طریقې موږ کولی شو چې د خپل د کمپیوټر سکرین څخه عکس واخلو. که چیرې کومه پوښتنه لرئ نوټ په کامنټ کې راته ولیکه. افغان ورډ ایجوکیشن سبسکرایب، bell icon, like, comment, share. Thanks for watching you.